په پکتیا ولایت کې د رحیم ګردیزي د جلغوزیو پروسس فابریکه له تیرو شاوخوا 4 کلونو راپدې خوا فعالیت کوي. په کال کې د 20,000 میټریک ټنه جلغوزیو د پروسس ظرفیت لري او سلګونه کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. په یاده فابریکه کې د نارینه‌و ترڅنګ د 400 په شاوخوا کې میرمنې هم په کار بوختې دي. لیلا هاشمي هغه میرمن ده چې د کور سرپرستی کوي. نوموړې وایي خوشحاله ده چې دلته ورته د کار زمینه برابره شوې ده. بسیار زیات خوش هستیم. زه ډیره زیاته خوشحاله یم چې دلته کار کوم. د فابریکې له مسؤلینو مننه کوم چې په ګردیز ښار کې ټولو هغو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده او مرسته ورسره کوي چې دوی د کور سرپرست دي. خوندان مو بیکاره دي. موږ باید دلته کار وکړو. بس ګزاره مو روانه ده. ځینې وخت مو د غرمې ډوډۍ هم دلته وي. په دې کار کولو کې خوشحاله یو. په دې فابریکه کې د ښځینه کارکوونکو له ډلې فریناز تر نورو کم عمره ده چې دلته په کار بوخته ده. نوموړې وایي پلار یې سپین ږیری دی او دا د کور سرپرستی کوي. زما پلار سپین ږیری دی. دلته کار کوم. زه د کور سرپرسته یم. غوښتنه مې له دولت څخه دا ده چې له موږ سره مرسته وکړي او د رحیم ګردیزي شرکت له مسؤلینو څخه موږ ډیر خوشحاله یو چې دلته یې راته د کار زمینه برابره کړې ده. هیله ده چې نور کاري فرصتونه هم زموږ لپاره برابر سي ځکه زموږ اړتیا ده چې د خپلې کورنۍ لپاره کار وکړو. د رحیم ګردیزي د جلغوزیو پروسس فابریکې د کیفیت د څارنې مسؤل احمد الله فطرت وایي چې په دې فابریکه کې سلګونه کسان اوس هم په کار بوخت دي. نوموړی وایي که چیرته بهرني سوداګر له دوی څخه د جلغوزیو په بشپړ ډول پروسس وغواړي نو دوی به له 1,000 تر 1,500 پورې کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. دا فابریکه په معیار برابر او سټانډرډ ده. په پیکینګ کې، په پروسس کې، په هر لحاظ باندې. که چیرته چین هیواد دا پروسس په موږ 100% وکړي نو دا ظرفیت موږ لرو چې له 1,000 څخه تر 2,000 کورنیو ته، له 1,000 څخه تر 2,000 نفرو ته دلته موږ د کار زمینه مساعد او دا ډیره مهمه ده ځکه چې چین هیواد زموږ تر ټولو لوی مشتری ده او له 80 څخه تر 80% پورې ټول صادرات زموږ چین هیواد ته. په سویل ختیځ زون کې پکتیا، خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې ځینې غرونه یې د جلغوزیو په ونو پوښل شوي او هر کال په سلګونه ټنه د جلغوزیو حاصلات ورکوي. پخوا د جلغوزیو د پروسس په برخه کې ډېرې ستونزې وي خو اوس د زون په کچه یادې فابریکې دغه تشه ډکه کړي او د دې ترڅنګ سلګونه کسان پکې په کار بوخت دي.